ډالر ما ته وښودل دا موږ چاته نه ورکوو چې موږ راسه په پیسو باندې ماته وبر اما دا موږ مصارف د 14 ولایتو هغه مصارف راځي کوم چې موږ ته پکار دي په دغه مظاهره په وډوزو باندې نه کېږي هغه خو مصارف غواړي هغه کې بل سپیکر ته ضرورت ده هغه کې وبو ته ضرورت ده هغه کې اخبارونه بچپ کوي هغه کې چې دا ډېر شیان ته ضرورت ده هغه کې به قومي مشران راټولوي دا نه ده چې پیسې راواخله او ډاکټر صاحب ته ورولېږه نه باید په هر ولایت کې هغه کوم قومي مشران چې دي دې سره باید په دې باندې خبرې وشي ما درته ویلي چې دې لپاره باید موږ یو ورځ وټاکو دا په یو میاشت کې نه کېږي افغان صاحب زما د تاسو سره مخالفت په دې ځای کې دی چې تاسو خپله اوسېږئ په خارج کې پیسې جمعوئ او غواړئ افغانستان ته یې ولېږئ تر څو د افغانستان خلک د تاسو د پیسو په زور مظاهرې وکړي زه د دې مخالف یم اما زه زما کنه غوږ ونیسه زه ځم ان شاء الله سره وعده کوم په دې لایف کې ریکارډ کې زه به زما مالی اما زه داسې نشم مطلب خو ګوره زه د دې لپاره راغلم چې د دې لپاره باید موږ یو تاریخ وټاکو د دې لپاره باید موږ تاسو ټول سره یو شو د دې لپاره باید موږ تاسو یو کمپاین وکړو ته کمیټه لرئ نو تاریخ ولې ما سره ټاکئ خو لاړ شئ ډله لرئ 2 لکه روپۍ موږ جمع کړي دي یوه ډله لرئ بس بسم الله کوئ ټکټونه واخلئ لاړ شئ موږ ته لایف راشئ چې دا دی راورسېدو د دې لپاره کمپاین ته ضرورت ده چې څنګه دې ته د کمیټې سره لاړې میدان یوی کې ښکته شوې او ودې ویلې چې هیښې کې به 2 لکه ډالرو سره مو کمیټه راورسېده زه تا سره ژمنه کوم چې فاکس نیوز ته هم زه وایم سی ان ان ته هم زه وایم بي بي سي ته هم زه وایم الجزیرې ته هم وایم 4 دانې خارجي تلویزیونونه تلو نیوز ته هم زه وایم چون ورسره مې 14 کاله کار کړی آریانا هم زه خبروم شمشاد هم زه خبروم او ملي تلویزیون کې مې هم دومره زور رسیږي چې راشي تا ته او تا کور کړي فقط راته ووایه کله زه انشاءالله د دې لپاره بیا موږ تاریخ وټاکو بیخي صحیح په راتلونکي کې که غواړئ د واتساپ د لارې به هم تماس ونیسو ځکه دغه فقط لایف راشه عملاً کار به وکړو لایف راشه یا مسج وکړه په ټیک ټاک کې زه د خدمت کې یم ورو مننه له دې چې داسې غټ فکر دې کړی کور دې وده مننه خوشحاله اوسې مخکې کومه بې احترامي شوي نه جان خدای دې نه کړي بخښنه مه غواړه چا چې ما ته بې احترامي کړې ما ورته بې احترامي کړې زه چندان سړی نه یم که ښه اخلاق وکړي ښه اخلاق کوم بد اخلاق وکړي بد اخلاق کوم څو موږ مساوي ورور عسکران داسې نه دي چې یو بل نه بخښنه وغواړي جنګ کې سره درزو غوبلي چې سوله وشي یو بل ته غېږې ورکوي زه نظامي کاش کوی زه چېرته نظامیانو ته رسېدی شم ستاسو د پښو خاورې یم اما خوی مې د نظامیانو دی مننه خوشحاله ښه وخت جان الله دې من خدای په امان خان یو شی بیا مو وایم زما د اوسني بحث نه هېڅکله داسې حس مه کوئ چې زه تاسو سره دښمن یم یا بلبل اوسنی بحث کې تاسو یو څه زده کړئ که چیرته تاسو په بدیل وغږیږئ خبره به سمئ زه روغ لیونی راوغواړم ځکه موږ سره ډېر جدي شو زه غواړم بخښنه ترې وغواړم ځکه بحث باید په مینې پای ته ورسیږي کاش اکسپټ کړي احسان رسان مهرباني ستاسو نظر اورو روغ لیونی چې ته راشئ زه غلی کېږم فقط خپل نظر دې ووایه زه یو بخښنه درنه غواړم لاړ شه اما که نه راځي زه بخښنه غواړم جان که هره خبره مې کړي در باندې بده لګېدلي ستا یو تار ویښته د زما ټول وجود زار شي اما ځینې وخت مجبوره یم چې تاسو سره جدي برخورد وکړم ځکه عسکران په جدي خبرو پوهېږي تاسو سیاست باید ونه کوئ هغه چا چې تاسو سیاسي خرڅ کړئ هغو باید ستاسو دفاع وکړي تاسو نظامي ماته نه ده خوړلې مهرباني احسان صاحب اورم ډاکټر صاحب سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنه خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یې د صحت کالي به دې پر تن وي او ډاکټر یې شاید چې صحت ولرئ قربان دې ولا ځینې وخت ډاکټران هم مریضان دا زموږ اندام ته نه ګورو لکه سوی ته غځي قربان دې شمه راجیب شولم که نه د چا توهین هم نه کوم شاید چې د تا حافظې پر وړاندې زه ډېره کمزورې حافظه ولرم که نه د تا ډېر څه په ذهن کې او موږ ډېر کم څه په ذهن کې که نه هیله کوم جان مهرباني تا مو ته ډېر وخت کېږي چې ناست وم دلته که نه لومړی خو شاید پوښتنې لیاقت زه تا سره ونه لرم خو یو پوښتنه تا نه کوم چې د دولت له چا څخه جوړ شوی ده آیا عوام څخه جوړ شوی ده که بالکل د ملت د استازو نه جوړ شوی له ملت له استازو نه جوړ شوی دی تاجر شم قربان دې شمه د دولت چې د عوام څخه جوړ شوی ده خو زه به پکې وم ته به پکې وي بل به پکې کوي تا به بل وروري ما به بل وروري که نه د دغه نه جوړ شوی ده که نه بالکل صحیح ده د موږ ولې دومره جاهله یو ولې دومره ناپوهه یو
چې داسې مونږ کوو که نه چې مثلا مونږ ښوونځي نه خوښي کېږي مګر او مونږ کومه خبره چې کوو هغه نه اورېدل کېږي او د خبرې پر سر باندې مو سر ولاړ وي چې بس چوکۍ را باندې نیولې چې خبره وکړي د سر باندې دی وایي سر دې کته کوي. ساده دلیل دا دی چې کله ستا ورور پیسه‌داره شي بیا د هغه ورور نه دی کوم ورور چې پخوا و. سو کله هم چې یو ورور په نظام کې داخل شي بیا هغه د هغه ورور چې لیډوګان خرڅوي هغسې خبره نه مني لکه څنګه چې پخوا خبره منله. ډاکټر صاحب ما شاید تا جیل تیر کړی نه وي خدای دې تې وساته تیر کړی دی نه همداسې ټول مسلمان تې وساتي که نه خدای دې په ښه لاره روان کړي. ما خپله تیر کړی ده په همدې موضوعاتو باندې صحیح ده. ماوال خوړلي ما ټکول خوړلي دي زما ملا 5 ځایه خچه پچه ملا هم پرته ده صحیح ده. دا د بله همدغه موضوعاتو باندې او بله دا خبره چې علم خو په هر نارینه او ښځه باندې فرض دی که نه دی فرض. بالکل قرآن ویلی دی تیره سره منې که نه منې؟ بالکل یې منم صاحب. دا 500 نفر پاس ناست دي ټول سره مني چې علم په هر نر او نارینه باندې فرض دی. ولې په کوم کتاب کې راغلل چې علم بند شي؟ ته راته ووایه ولې بند کړی دی؟ او که نه مونږ مالته راته ووایه ولې بند کړی؟ خو همدې موضوع باندې که نه خو دا ولې بند شوی دی دا د کوم د ګوند نه بند شوی ده؟ خو نه زه وایم تی په جواب پوهېږي که نه پوهېږي؟ زه په جواب نه پوهېږم که نه ولې بند شوی دی. ولې پوښتنه نه کوي د امارت نه څنګه یې باید په جواب پوه شي د یو ملت د غړي په توګه؟ پوښتنه کولی نه شي پوښتنه ځکه نشي کولی که څه تا نه مخته زه چاته توهین نه کوم چې په ما باندې څوک راجګ شي چې تا په ما باندې توهین وکړو که نه په دې په خاطر باندې دلته ډېر کسان راغلل ویلې که نه چې مونږ به داسې وکړو مونږ به اسې وکړو په عملا کې هیڅ شی هم نشته چې هغه پش یو د موږک مسله ده که نه چې پشه راغلله موږکان راټول شول دا عملي لاره څه شی ده؟ ته ورته عملي لاره لرې ورور؟ د دې عملي لاره دغه ده که نه چې باید معاشر السلام علیکم عمومي علیکم السلام ورور په نوبت کې دی. مونږ او تاسو د ملت چې دی ملت دولت ډیر دی او که ملت ډیر دی دولت ډیر زور لري او که ملت ډیر زور لري. زه پوهېږم جان چې کوم پوښتنې ته مطرح کوي ملت ډیر دی ټول خلک په دې پوهېږي ولې ملت نه ودرېږي تم د ملت یو غړی ولې ته خپل غږ نه پورته کوي یا د که وایي چې ما غږ پورته کړی تر اوسه پورې دې داسې څه کړي چې نتیجه یې ورکړي؟ د دې جواب را نتیجه یې دغه ورکړې ده که نه چې ما بس هغه خبره که نه چې ما خپله زه په یو 2 متره سوري باندې نه بسلی یم چې ما غږ پورته کړی ده بس بیرته بیا راوتی نه یم هغه هم د بس بهتره ده ته وایي چې غږ پورته نه کړو ځکه که چېرته غږ پورته کړو وهل خورو ډبول خورو 2 متره سوري کې مو نه باسي 2 متره سوري کې دې نه باسي. بالکل صحیح خبره ده د دوه او بله یو خبره اما یا زه فکر کوم که چېرته 2 متره سوري کې نه باستی معنا لار دی غلطه وه داسې یو لار انتخاب کړه چې سوري کې دې نه باسي. د 2 متره سوري نه د ده ملګري هدف دا و چې زندان کې اچولی دی ښه چې دا د وزې سره بیخي خبرې بل رقم دي. سلطان صاحب مهرباني. سلامونه ډاکټر صاحب ستړی مه شئ. علیکم السلام مهرباني صاحب. ډاکټر صاحب ډېر وخت کېږي ناست دی داسې رقم چل دی بیخي زیات وخت کېږي ناست دی ذاتي خو لږ زره سړی دم هم کوي بس نه ده. ما د همدې د خاطر راپورته کړې ورور چې زه دا د لښتۍ ډلې سره کله هم چې زه غواړم وغږېږم د تاسو ایډیالوژي ماته جالبه ده زه غواړم په دې ایډیالوژي باندې لږ زره ډېر بحث وکړم د تاسو سره په دې باندې پوه شم. نه زموږ ملګري صبر زه نه غواړم بحث بل طرف ته یوسم. مثلا که ته چېرته ماته ووایي چې ولې ناستې زه به یو مثال درکړم زه راغلی یم د تقریبا 3 ساعته زما وشو 2 ساعته وشو چې زه ناست یم اما لښتۍ چې د سهار ناست دی پیشپه شي شپه پسې سهار شي هم ناست دي او خلک ورته چې ولې ناست یو ماته خوب نه راځي. دا د یو چا شخصي کار یو دقیقه ریلاکس پوښتنه دې وکړه چې ولې ناست یې ډېر وخت وشو جواب ته په ادب باندې دا جواب صبر په ادب لګې هم درته درکوم. سو پوښتنه دا ده چې دا د هر چا شخصي کار دی. لښتۍ شپه ورځ ناست ګلخان چې دی 14 ساعته ناسي اسیب ځواک چې دی 2 ساعته ناسي شکیب شاید زړه وغواړي 3 ساعته کینی. سو دا پوښتنه غیر منطقي ده. دا داسې دی لکه مونږ یو جنازې ته ناست یو جاړو او ته راغلی ماته وایي چې اودس دې کړی که نه سو معنا نه لري. بنان یو موږ په وطن باندې غږېږو د وطن د ستونزې په حل باندې غږېږو زما کېناستل تا ته څه ضرورت لري؟
مهرباني جان اصلي موضوع ته راشئ لطفا خبره دا ده چې دا اوس هم صحت ته تاوان رسېږي دا اوس هم چې ته خبرې کوې په اوښ کې نه یې یعنې غیر ورځ ده ورور مې زه بیخي دغه انساني لږانه ما ورځ ده د لښتۍ غوندې شپې ته نه یم راغلی یو دوم ته ما سره چې دی ما ته کوم څوک نه په نکاح کوي چې ستا خپلوان اوسي چې زما زه لیونی شم تا ته ارزښت ولري why you care مطلب جرګه را سره کوي خیخي را سره کوي مقصد جوړ خوشحاله اوسېږي څه درته زه یو شی درته وایم لالا لښتۍ ګوره یو شی درته وایم د لښتۍ ډله ته هم دلته راځئ ته کوم لفظ ووایي چې غیر محترم لفظ وي داسې جواب درکوم چې په عمر کې د بیا خوب وینسي اوس ته ماته وایي صحت دې خرابېږي باجه دې یم نه خیخي را سره کوي موږ روان شو زه ما ویلي چې زه مجرد یم تا راته کوم څوک لیدلي د مشدارېږي چې زه لیونی نه شم سو what's the point مجلس چیرته دی باس چیرته دی تی چیرته وړي ولې د دومره وسوځېدلی ډاکټر صاحب ځکه زه لښتۍ نه منم زه هغه خلک چې وطن په کلدارو خرڅوي هغه نه منم یو ځل بیا درته وایم ورور مې وروستي ځل دپاره ته که په ما نامکشي کوي نه م پرېږدم زه لښتۍ ته وخت نه ورکوم سو لنډ درته وایم د موضوع په اړه کوم څه لري کوم سیاسي بحث لري چې خلکو ته یې چې دی مهرباني جان مهرباني ته چې دلته راغلی سعیده دوغومره لکه 3 ساعته 4 ساعته کښېنې زه پوهېږم ما سره مینه لري ګوره جان زه یو شی درته وایم زه پوهېږم ما سره مینه لري که غواړې کوم څوک راته په نکاح کې شخصي راته مسج وکړه راته وښایه چې کله کښېنم کله کښېننم چېرته اوسم دا زما او ستا شخصي بحث دی دا خلکو ته مهم نه دی ملت ته مهم نه دی داسې یو څه ووایه چې د افغانستان بیا کله خنجیر سړی ما لیدلی ګوره جان واله دې نه زه خالي بیخي نه راخېږم زه درته راغلی یم سم در سره وغږېږم ښه وخت سو داسې یو څه ووایه چې هغه خلکو ته ګټه ولري زه پوهېږم چې د لښتۍ خریمې دوم په مامینې دي په خدای په مسجونو یې لیونی کړم او د لښتۍ نارینه مینهوال زه فکر کوم دوی جړاګان دي چې په مامین دي صحت دې ولې خرابه دی نن دې سترګې ډېرې ښایسته شوي دي ولې ورکې ورور پته یې څه what why you care زه ناست یم په وطن کې د اوسنیو ستونزو د حل اړوند بحث کوم ته نرګه ته راپورته شوی ډاکټره ډېر وخت کېږي ویښ ناست یې مشکل در باندې نشي کومه پرزه دې خرابه نشي تا ته یې د ما په پرزې څه کوې زما په پرزې think about it dude ما تا نه هیله لرله چې راشي یو ښکلی سیاسي نظر ورکړي یا موږ ته یو ښکلی بدیل راکړي ځکه ما راپورته کړي زه وایم چې داسې ونه شي چې څوک ووایي چې اوکې شکیب یو څوک نه خوښېږي هغه پروفایل وګوري هغه انسان ته وخت نه ورکوي دا غیر عادلانه ده زما که د سر دښمنه مي ته یې پروفایل وهلی او ته یو ځوان یې د نظر خاوندې زه تا راپورته کوم راشه کینه نظر ورکه ما ته د په هغې عکس پورې ضرورت نشته ما خپله خپلو ملګرو خپلې کورنۍ ته ویلي کوم چې زما د ټیک ټاک کورنۍ ده چې زما عکس پروفایل کوئ ما که ما سره مینه لرئ بیا داسې وکئ چې نیمه کواره زما یې نیمه د تاسو یي ځکه زه نه غواړم چې د ما په نوم زه یو صوبه اوسم زه ارمي ولرم زه یوازې ورونه لرم زه دلته یوازې کورنۍ لرم سو زه تا راپورته کوم دا زما انسانیت ښیي ګله یعنې زه سره د دې چې یو انسان مې بدې راځي سره د دې چې د یو انسان د نظریاتي اړخ نه دښمن یم ولې بیا هم زه تا راپورته کوم نه د فالوورز ته ګورم نه د پروفایل ته ګورم نه دې ته ګورم چې ته به چټیات وایې زه دې راپورته کوم د دې د خاطره چې ستا غږ په دې پلیټفارم کې واوسي ځکه دا زما د پلار پلیټفارم نه دی زه خو لښتۍ نه یم چې یوازې خپل سکرتران راپورته کړي او یو خریمه ورته وایي چې زنده‌باد بل نرګه ته ورته وایي چې واه نه زه تاسو ټول راپورته کوم اما داسې مه کوئ چې زه تا راپورته کړم زه تا سره انسانیت وکړم او ته کوشش وکړې توهین وکړې بیا ته زه د لښتۍ غوندې سپکه ژبه نه لرم زه منطقي جواب درکوم زه تا ته وایم چې لالا ته زما د صحت ولې فکر کوي زه د وطن په اړه فکر کوم ته زما د صحت په اړه فکر کوي اوس 2 نفره دي چې زما د صحت په اړه فکر کوی شي یا زما ښځه ده یا زما مین دی اوس یا ته نرګه ته یې په ما مین یې یا د ما د تا سره خیخي ده چې ما ته د صحت تر ټولو مهم دی که زما ښځه یې شاید پیام پرېږدي چې شکې بس دی نو ټیک ټاک نه تېر شه وطن پرېږده ما ته تا صحت مهم دی سو لطفا یار که راځئ
یعنی دا او بیا تاسو فکر کوئ زه تاته توهین دا توهین نه دی ورور زه منطقي انسان یم زه تاته وایم موږ د 45 میلیونه خلکو په راتلونکي غږیږو که ته چیرته 45 میلیونه خلک نادیده نیسي او تاته زما صحت مهم دی نو ته حتما نرګته یې حتما د زما سترګې خوښې شوي دي او زه نرګته نه یم صدقه دې شم ایم سټریټ زه داسې فول نر یم او ښځینه مال غواړم څو چې زړه دې جمع کړم جان ښه ادې دې جار شه وبخښې که مې کومه اشتباه کړي زه بیا هم بخښنه درنه غواړم اما لطفا کله هم چې تاسو ته وخت درکوم په دې معنا نه ده چې تاسو په ما باندې شخصي اټک وکئ او که وکئ ډېر سخت تاوان به وکئ او که چېرته اوس هم مطمئن نه دا خبره دې د خپلو هغه سیاسي خریمو علي شاګانو نه پوښتنه وکړه ورته ووایه څنګه چل دی په هر حال زه نورې اړیکې راواخلم که یې راوانخلم فکر کوم 2-3 اړیکې باید راواخلم ځکه داسې نه شي چې ځینې ملګري د ډېر پخوانه ناست دي او ونشي کولی خپل نظر ورکړي بدیل باندې غږیږو ما ته هم بدیل څه دی د افغانستان که چېرته امارت نن له منځه یوسو بدیل به یې څه شی دا زما پوښتنه ده سلام علیکم علیکم السلام ورور مهرباني سال دا ډاکټر صاحب ښه جوړې صحت مو ښه دی که لري ده الله دې اجر درکړي جان مهرباني صاحب مستقیم نظر ته مو راځو مننه خوشحاله اوسې بس داسې تا سلام ته رجک شوم ستا ویډیوګانې لایف مې خوښېږي او بل چاته وخت ورکړه زه کوم هغه نه لرم مننه ژوندی اوسې الله خو دې اجر درکړي کور ودان مننه له دې چې راغلی اسمت جان ستړی مه شي په خیر راغلی سلامونه ډاکټر صاحب ښه مننه جان مهرباني صاحب مننه اوسئ ما څوک آف که صافی صاحب تاسو غږېدئ مهرباني اسمت ورته به وروسته وخت ورکړم وبخئ صاحب او بخبر زما نوم اسمت دی. او که چېرته مې غږ نه لري نو بیا مجبوره یم چې ښکته دې کړم زه فکر کوم یو بل ملګري هم پوښتنه کړې ده د اجمل په نوم چې ما راپورته کړه زه به لنډ دا هم راپورته کړم چې ګیله ونه کړي اسمت لالا چې دی آف دی مهرباني اجمل جان ډاکټر صاحب سلامونه تاسو ته او تاسو لیدونکو ته ښه یاست خیر یاست مننه صاحب تاسو د افغانستان په باره کې خبرې کولې څنګه کوئ شو او د دې دولت بدیل باید څه رقم وي د دولت بدیل باید د ځوانان وي روشن فکر ځوانان هغه کسان چې واقعا له ټکنالوژي علم له دې شان نه باید خبري بل لار ورته نه لرو باید د ځوانان ځان انقلابي کی او دا وطن جوړ کی څنګه انقلابي کی ډاکټر صاحب په علم په پیشرفت په ترقۍ په ټکنالوژي د نوې دنیا په رسیدل ده کاملا در سره منم او زه فکر کوم دا یو تر ټولو ځواکمن دلیل دی اجمل جان الله دې اجر درکړي ځوانان که چېرته د سیاست پر ځای ځان پر ځای ته ورسوي هر څه کېږي مهرباني وکړه نیټ لا کمزوره دی ډاکټر صاحب پوښتنه مې شته ده مهرباني جان ښه نت دې خدای کوي که نو زه دې غږ اورم که چېرته ته زموږ غږ اورې مهرباني جان چې د تا نه یې واورو سلامونه ډاکټر صاحب جوړ بخیر الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ وعلیکم السلام مهرباني صاحب ډاکټر صاحب 2 ساعته کېږي درته پته وم که 3 ساعته کېږي خو زه یو نظر لرم خصوصا د زده کړو په باره کې او داسې خبرو کې ډېر تکړه نه یم اول وار دا چې راجګ شوی یم زه وایم دغه ټیک ټاک کې چې نن سبا زه ګورم او ډېر خلک رقم برنامې جوړوي زه وایم دغه ټولو په هغه کې د دغو کنځلو یا بعضې نورو برنامو باندې زه وایم چې ښه به دا وي چې سړی هغه وکړي د مکتب جاګوزین وټاکي په ټیک ټاک کې مثلا موږ کولی شو د کنځلو په ځای باندې یو چاته درس ورکړو یا صنف جوړ کړو موږ به ډاکټران لرو زه کولی شم مثلا اول صنف ته درس ورکړم داسې یو ګروپ جوړ کړو دا رقم خلکو ته په کابل کې یا په اطرافو کې چې دي درس ورکړو د ټیک ټاک په طریقې سره مکتب باندې مو زور نه رسېږي چې خلاصې کو دروازې جنګ نه شو کوی جنګ نه څه جوړېږي هم نه ښه به دا یې چې په لایف په ټیک ټاک کې موږ وکړلی شو دا رقم یو څه جوړ کړو چې خلکو ته درس ورکړو تعلیم ورکړو زه وایم د کنځلو نه یا یو بل ته د بدو ردو نه ویلو نه زه وایم دا به ډېره ښه لاره وي او زه درته دومره ویلی شم خان لالا چې د ډیرو ټیک ټاکي مبارزو ډوزمارو نه ته ځکه ښیي چې بدیل لري او هر هغه انسان چې بدیل لري هغه ماته محترم ډېره مننه الله دې اجر درکړي کور ودان صاحب او خیر صاحب ډېره مننه افغانانو نران یاست یعنی زه د تاسو نه دومره خوشحاله یم والله درته هر مونځ کې باید دعا وکم او لس چنده باید درته دعا وکم ځکه
تاسو ته فقط باید سړی لاره وښیي. نور په هغې لاره څومره سیده تاسو ځئ هغه نړۍ حیرانوي. فقط نن مې بحث په دې کوو چې بدیل څه شی دی. سوله راپورته شوه، یو تر ټولو عالي بدیل یې وویلې. خان راپورته شو، یو تر ټولو عالي بدیل یې وویلې. هغه زمونږ دغه کومندان صاحب چې ورسره جدي شو، څه نوم یې، روغ لیونی، ښه بدیل یې وویلې. هر یو ستاسو فوق العاده بدیلونه لرئ، اوس عمل هم پې پکار دی. یعنې زه درنه زښته ډېر راضي یم. رب دې د تاسو ټولو نه راضي شي. جناب ملحد صاحب ستړي مه شئ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب د لاندو کسان ټول ستړي مه شئ. ډاکټر صاحب محترم، مننه چې ماته دې وخت راکړو. ما خو یوه پوښتنه درلوده که اجازه وي. یو شی درته وایم، هیله کوم ورور، ګوره ما تا نظریاتي مخالف یو، اما هر ځلې زه تا ته وخت درکولی شم، په دې کې به هېڅکله هم ستونزه نه وي جان، صحیح ده. مګر دا چې یو ورځ راشي چې ته ما تغیر کړي یا زه تا د حق په لاره راولم، نور هېڅکله فکر ونه کړي چې زما او ستا دښمني شخصي ده. زموږ همیشه دښمني نظریاتي وه جان. مهرباني صاحب پوښتنه لرې، نظر اورم. ډاکټر صاحب تا یوه ویډیو زه ډېرې ګورم، ډېرې ښکلې ویډیوګانې دې کوې. ډاکټر صاحب یوه ویډیو کې تا ویلي وو چې د مقعد د لارې چې څوک جنسي اړیکه نیسي دا بیا بولې د اختیاره کته ځي. تا دغه څېړنه چېرته کړې وه او څنګه دغه څېړنه تا د کوم ځای نه رامنځته کړه چې مقعد خرابېږي یا غټېږي یا پرې کېږي بیا بولې کته لاندې تویېږي؟ نو دې ویډیو ته څه مال ولې دې ورته تشویش دی؟ کوم خبره شوې؟ نو دغه څېړنه ما تا د کوم ځای نه دا وکړه، څنګه په دې موضوع باندې خو په افغانستان کې څوک نه خبرې نه کولې، ما څوک نه دي لیدلی اوسه پورې. تا د بحث ډېر راجبه صحیح ده، ما لري او دا واشل یو دوه درې نه وي، زښته ډېر وي. مثلا د یوازې د تا معده دوه واشله لري. یو هغه واشل دی چې ډوډۍ کله راښکته کېږي، معدې ته چې څنګه ننوځي دا واشل دی خلاصېږي، بېرته بندېږي تر څو بېرته ډوډۍ پورته لاړه نه شي. یو د معدې ښکته واشل دی چې کله په معدې کې ډوډۍ هضمه شوه بیا د دا واشل خلاصېږي، دغه هضمه شوې ډوډۍ بیا کلمو ته ځي تر څو یې کلمې جذب کړي، او بیا د کلمو نه چې کله ښکته راځي د مقعد په لور، دلته یو واشل د مقعد دی. اوس دا واشل خدای پاک چیش ته جوړ کړی دی؟ بولو ته یې جوړ کړی دی. او بولې په خپل ذات کې چې دي نرمې دي او خپله کوچولو اندازه لري، مطلب تر ټولو غټې بولې چې دی یو اندازه دي، د هغې نه غټېږي. اوس خدای پاک ستا موقت بولو ته جوړ کړی او فرض وکړه ته بل شی ور دننه کوي، نو هغه واشل دې شکېږي چې هغه وشکېده، نور ته خپلې بولې چې دی نشي کنټرولوی. یو مثال درکړم، مثلا ته یو کوچولو سوری لري او دا سوری د دې د خاطره جوړ شوی دی چې پکې یو لین تیر کړي. اوس ته د لین په ځای ډانګی ور تیروي، خو سوری ماتېږي که نه. بنان اټس کامن سنس. مونږ په طبابت کې چې دی دا یو ډېر غټ بحث دی، مونږ لوست دی، مطالعه مو پرې کړې ده. زه نشم کولی اوس کینم تا ته دا چې دی د طبي اړخ نه تشریح کړم، اما زه وطني سړی یم او ته هم د وطن سړی، نو ما تا ته خلاصه کړه او انشاءالله چې پوه شوی اوسې. یوازې دا واشل نه، ستا د معدې واشل هم شکېدی شي. مثلا که ته چېرته ډېره ډوډۍ وخوري او بیا درس ځان په دغې کې واچوي، په تخت کې واچوي، اوس چون تا معده ډکه کړې دا ستا په پورتني واشل د مرۍ فشار راولي، درز د پورتنی واشل د سکېږي. اوس هغې ته په طبي اصطلاح کې ګرد وایي، ځینې خلک ورته جرد وایي، معنی یې GERD دی، ګاسټرو ایزوفاجیل ریفلکس ډیزیز. اوس یو نفر دی خولې ته یې ترشي اوبه راځي دوامداره، د ده سړي د معدې پورتنی واشل شکېدلی. نو خدای پاک دې مونږ د ښکتني واشل د شکېدو نه ساتي د تا سره. اما د ډېریو افغانانو چون کله چې روش موش وګوري، پلو ملو وګوري او ډېره دوامداره خطرناکه ډوډۍ وخوري، نو د هغو د معدې پورتنی واشل شکېږي. انشاءالله پوه شوی اوسې، ځکه ما ساده ګوره په دې اقبال پلازا کې څومره جړاګان دي دا کار کوي. ما خو په بازار کې نه ولیدل چې د یو نه دا بولې کته توی وي، ما خو څوک نه دي لیدلی. دا منطقي پوښتنه ده جناب ملحد صاحب، او د دې دلیل زه درته وایم دا ځکه چې دننه په پاکستان کې د نارینهو دغه دومره نه دی، هغه سایز یې د بولو نه نری دی. یو اساسي ستونزه چې دننه په پښتونخوا کې هغه نارینه چې لواطت کوي لري، د دوی جنسي آله نسبت د نورو خلکو نه کوچولو ده، ځکه یو نفر چې خپله نیمچه اجړایي هغه به ځي اجړاګانو ته، نو د هغې د خاطره
کیدای شي دا ستونزه نه پیدا شوي. اما په عین حالت کې زه فکر کوم دا خبره هم غلطه ده، ځکه زه فکر نه کوم په اقبال پلازا کې دې تا ټول اجراګان چیک کړي، شاید تا خپل هلته ژوند تیر کړی، تا ته دا ستونزه نه پیدا شوي، شاید ډیری نورو ته پیدا شوي. سو ته داسې نشي کولی چې ووایې بدلیږي که نه ډاکټر صاحب دا چینج کیږي دغه ورشل زه یې درته چینجوی شم که چېرته د ستونزې په شخصي کې پیام راته پرېږده. زه ځینې ملګري لرم هغوی در سره کومک کوي. اول په مکمل شکل موقعیت په سیرمو باندې مینځي تر څو هلته مثلا ځینې وختونه کیدای شي سپرم نښتې اوسي، د هغې نه چینجي جوړ شوي اوسي، هغه بیا تاته خارښ پیدا کوي کوم چې ورته کوښښ وایي. اول باید هغه مکمل ومینځل شي. بیا د هغې نه وروسته د سپینکټر عملیات کیږي. ما یوه ویډیو اچولې وه، زه نه پوهېږم ولې ټیک ټاک اجازه ورنه کړه. یو سړي باندې ښکر دغه غوا چې دی دغه شکولی و، لاندینی واشلې په ښکر یې وهلی و. نو هغه ویډیو ډېریو ته نه ښکاره کېږي، زه نه پوهېږم ولې. بیا 4 انچه هغه شکېدلی و او د هغې 4 ساعته عملیات چې و تر څو یې بېرته ګنډلی و روغ کړی و. بلې صاحب انشاءالله مشکل به دې حل شي. دومره غټه خبره نه ده جان. سلامت اوسئ. مهرباني مستر انون، الله مو راوله، ستړي مشه. سلامونه ډاکټر صاحب، هیله ده چې روغ جوړ به اوسئ. ډاکټر صاحب زه یو کوچنی نظر لرم په افغانستان کې چې دا کم د جلکیانو مکتبونه بند دي. ګورئ تاسې چې څنګه په دې ټیک ټاک کې ګورئ تقریبا طالبان چې دي په 15 کاله کېږي چې په افغانستان کې حاکمان دي او دغه ټیک ټاک کوم مبارزین چې دي پوه شوې دوی اصلا کې مکتب نه غواړي د انجینو. دوی چې ده چې څنګه په طالبانو کې یوه غلطه پوینټ پیدا کی او اصلا څه په طریقې ته نه غواړي پوه شوې. یعنې څه شی په طریقه ته نه غواړي مشره؟ مخکې موږ ډېر عجیب و غریب بحث کوو، اوس فکر بل طرف ته. نه یعنې مکتب چې دی په یوه طریقه ته نه غواړي. دوی چې دی پوه شوې مکتب ښایي دوی غواړي پوه شوې هر ټایم چې راشي پوه شوې خبرې کوي چې څنګه دا مثلا څه رقم ته یې غواړي؟ ستا په نظر سمه طریقه څه شی ده؟ ګوره دا ښه په اسانه طریقه ته کېږي. ګوره یو دفعه چې ټول ولس راپاڅېږي او ښه په انسانیت ورته ووایي پوه شوې دا 15 کاله دغه مبارزه چې په انسانیت سره کړې وه او د طالبانو نه مکتب غوښتی وی. ټول ولس څنګه راپاڅو؟ دغه مخکې چې تا وویل پوه شو چې یوه ورقه راوالی او هلته چې په ښه صفا ولیکئ چې وي وانټ سکول. صحیح ده؟ یا په دیوالو ولیکئ یا یې په لینچر ولیکئ. داسې دومره افغانان دي